خدای که څوک تلی دی او که څوک نه دی تلی نو خدای بار بار بیت الله شریف له بوتلی خدای که مونږ کمزور یو ته کمزور نه که مونږ بې ماله یو الله ته بې ماله نه که مونږ غریبانان یو خدای ته غریب نه خدای زمونږ په زړونو کې د بیت الله او د حج مینه واچي او خدای بیت الله لمبوتلی کړي دې میاشت کې الله پاک په ډېرو مسلمانانو د بیت الله د حج یو احسان کړی دی او ډېرو مسلمانانو د بیت الله حج وکړو ډېر راغلل او څه لا پاتې دي را روان دي حج مو کې مسلمانان او عمره مو کې حج او عمره په زندګۍ کې یو ډېر لوی قیمتي او بهترین عبادتونه دي بعض عبادت هغې کې یوازې د بدن سره تعلق لري لکه مونځ روژه شو بعض هغې کې یوازې مال سره تعلق لري لکه زکات شو قرباني شوه صدقه فطر شو او بعض هغې چې پکې د بدن قوت خرج کیږي بدني عبادت هم وي او پکې مال هم ډېر لګي مالی عبادت هم وي لکه حج او عمره شوه بدني عبادت هم دی ډېر زیات د مشقت عبادت دی احسان کار نه دی او بیا پکې مال هم ډېر لګي پیسې هم پکې ډېرې لګي نو بدني عبادت شو مالی عبادت شو دویم تعلق د هغه ځای سره دی د هغې بیت الله سره چې کوم په مخ د ځمکه د الله لومبی کور دی مونځ دلته خپل جومات کې هم کولی شي حج او عمره دلته نه کېږي که جومات کې یو سړی نشي کولی شرعي یا طبعي عذر نو بیا کور هم مونځ کولی شي حج او عمره په کور کې نشي کولی زکات دلته په خپله محله کې هم ورکولی شي روژه په خپل کور کې هم نیوی شي قربانی په خپل کور کې هم کولی شي صدقه فطر خپل کور کې هم یو غریب له ورکولی شي محله کې هم ورکولی شي حج او عمره دلته نه کېږي هغې له به مکې شریفې ته دی او بیا مکه شریفه کې بیت الله سره تعلق دی او قرآن شریف کې الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین دا په مخ د ځمکه د الله لومبی کور دی بیت الله شریف بیت الله هغه کور دی چې دلته مونږ مونځ کوو نو مونږ وایو مخ مو د کعبې شریفې په لور کو لور طرف ته وایي مخ هم د کعبې شریفې په طرف کا دلته مونږ وایو چې هلته لاړ شي ښه دا هغه کعبه ده دا هغه بیت الله دی او هغه کعبه ده چې زه په چارسده کې او په مردان کې او په سوات کې او په پېښور کې چې مانځه ته ودرېږم که جومات کې که کور کې نو زه د کعبې نو مخلم دا هغه کعبه ده تعلق یې د کعبې مبارکې سره دی د هغې نه به اووه چکرې وی طواف ورته ویلی کېږي او بیا د صفا مروه په منځ کې اووه منډې به وی او بیا حج له به عرفات میدان ته ځې او مزدلفې ته به ځې او منا ته به ځې او رسول الله مبارک چې مونږ ته کوم اعمال ښودلي دی هغه به پوره کې نو ګران عبادت شو تعلق یې د بیت الله شریف سره شو او بیت الله ته الله مبارک ویلی د برکت ځای مونځ پکې قیمتي دی یو پلاک مونځ پوره کېږي هلته چې یو مونځ وکې او دلته په خپل جومات کې په خپل کلي کې 1,00,000 مونځونه وکې د دې ثواب د هغې برابر څومره مونځ قیمتی شو پکې بیت الله ته کتو کې ثواب دی حضور پاک فرمایي چې روزانه په بیت الله شریف 6 رحمتونه هر وخت راورېږي یو شک چې څوک طواف کوي 15 رحمتونه په هغه نازلېږي چې څوک ورته مونځ کوي 40 په هغه نازلېږي او چې څوک ورته هسې ګوري نو 20 رحمتونه په هغه نازلېږي او حضور پاک فرمایي چې څوک طواف کوي نو چې یو قدم اوچتوي او بل ښکته کوي نو د ده نه نیکي لیکلي کېږي درجه بلندېږي او ګناه ترې رجېږي حجر اسود ته چې مخامخ شي د سړي نه ګناهونه راکاږي حضور پاک فرمایي وی دا حجر اسود تک سپین کاڼی و آدم علیه السلام ځان سره د جنت نه راوړی دی کان اشد بیاضا من اللبن
د پیو نه سپینو سودته خطایا بنی آدم د بنی آدم ګناهونو تور کړی دی مقناطیس چې څنګه اوسپنه ځان ته راکاږي دقه رنګې دی کې خدای او روحاني کشش پیدا کړی دی د انسان نه ګناه راکاږي اسم ورته مخامخ ودرې دی او لاس ته اوچت کې استلام دی وکړه حضور پاک فرمایي وی دا حجر اسود د قیامت پر ورځ به مخامخ یې د ده به دوه سترګې په هغې به نظر کوي د ده به ژبه یې په هغې به خبرې کوي او چا چې د شریعت مطابق د پیغمبر مبارک د طریقې مطابق یا مخکې امتونو د خپل پیغمبر د طریقې مطابق د دې استلام کړي ښکل کړی یې وي لاس یې وړي د لرې ځای نه یې ورته اشاره کړي هغه له به د خدای په دربار کې ګوی کوي زمزم دی پکې څونه برکتي مقام ابراهیم دی د هغې شاته 2 رکعته مونځ کول څومره لوی اجر او څومره ثواب لري د دعا د قبلېدو ځای نه دی پکې حجر اسود ته مخامخ بنده ودرېږي دعا کوي خدای قبلی میزاب رحمت د ناوې مبارکې لاندې حتویم کې څوک ودرېږي الله دعا قبلی د صفا په غونډۍ دعا قبلیږي د مروه په غونډۍ دعا قبلیږي او بیا صفا مروه کې لږ ځای کې خلک منډه وایي هغې کې هم دعا قبلیږي د زمزم اوبه چې څکې هم دعا قبلیږي مقام ابراهیم نه شاته چې کینې او دعا کې هم قبلیږي او بیا ډیر د قبولیت ځای ملتزم دی د بیت الله شریف دروازه او د حجر اسود په منځ کې چې کوم ځای دی نورونو د حج او د عمرې تعلق څونه قیمتي ځایونو سره شو یوازې دا نه چې زه به عمره وکړم حج به وکړم دومره مبارکو ځایونو ته به لاړ شي په بیت الله به د نظر ولګي او د خدای د کور نه به تاویږي او هلته سړي ته پته ولګي چې دا ګدا او امیر غریب مالدار تعلیم یافته او بې تعلیمه د خدای په دربار کې ټول دلته برابر هر یو تاویږي او الله ته چغې وایي او خدای پاک ته جاڼه کوي او الله ته زاری کوي د الله قدرت یادوي د الله صفتونه کوي نو الله څونه به خوشحالېږي الله په خپل صفت خوشحالېږي بنده چې څوک صفت کوي بنده پې خوشحالېږي نو چې د الله څوک صفت کوي نو الله به پې څونه خوشحالېږي د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما یو عمره دې وکړه او بیا دې بل عمره وکړه د دې په منځ کې چې دې ګناهونه کړي دي الله به درته معاف کړي او چې 2 عمرې دې وکړه العمرة نصف الحج د پورا حج ثواب بدله خدای پاک ولیکي او بیا حضور پاک فرمایي والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه حج مبرور له بغیر د جنت نه بل بدل شته نه جنت به خدای درکوي خو چې حج مبروري مبرور څه ته وایي مبرور خو دا طالبان وایي هغه حج چې نیکي پکې شوي بیر نیکۍ ته وایي هغه حج چې د نیکو نه ډکي نیکی څه هغه حج چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله د کتاب د وینا مطابق شوي دې ته نیکي وایي که د پیغمبر د طریقې نه خلاف وشوه دا نیکي نه ده که د الله د قرآن د آیت د حصولو نه خلاف وشوه دا نیکي نه ده حج مبرور زمون علما وایي قرآن شریف کې الله فرمایي لا جدال ولا فسوق ولا رفث ولا جدال ولا فسوق څه چې جګړې پکې څوک ونه کړي هلته جګړې ډېرې یو بل سره خلک کوي ملګري یو بل سره اکثر په کوټه کې یو بل سره روان شي ته زما نه مخکې لاړې طواف له او زه وروستو هلکه تم پاسه کنه ته عمرې له لاړې او زه د ځان سره بونه تلم دا اوس څه خبره ده ته تکړه شه که نه لاړ شه عمرې له په ډوډۍ یو بل سره جګړه په خوراک جګړه ډېر تنګي که نه د کور نه سړی باري او بیا د ښځې خاوند چې د ښځې نه باري او د بچو نه باري هلته یې تنګي په معمولي خبره ولا غصه ورځي او قار ولا ورځي په طواف کې مې ولیدل یو له دیکې ورکوي او بل له دیکې ورکوي غصه شي یو بل شیطان پیدا کار کوي که نه په جګړه یې ورواړی یقین په خدای که داسې ما لیدلی دي په خپل ګروپ کې مې لیدلی دي 2 کسه روان شو یو بل سره او هغه کنځلې یو بل ته وکړل یو وایي زه به تا نه پرتوګ وباسم جامې به درنه وباسم په کلي کې ورېږه کلي ته لاړ شو او دا به کوم ما وایي ځه لاړې
په الله قرآن شریف کې وایي جنگ مه کوئ او تاسو جګړه وکړه زه حج دې دوړه که ختم دی په معمولی خبر یو دل غوسه راغله ملګرو ته مې د خدای خاطر وکړئ که دا حج پاکستان ته نشی وړی دی جدې پورې خو یو شی کړ دی جدې ته خو یې لږ ورسوئ جګړې معمولی خبره ده یو بل سره اختلاف ګروپ لیډر سره جګړه یو بل سره جګړه غیبتونه دا شیطان لګېدلی دا پکې ختمه او دویم د خواهشاتو خبرې او د بدعملۍ خبرې او بدعملي کول د دې نه ځان ساتل وی دې ته حج مبرور وایي لیکن زموږ علماو دې له ظاهري یو درې نښې ویلې دي هلته د اختر په لومبۍ په دویمه او درېیمه دا غټ سلي دي جمرات ورته وایي زمونږ خلک ورته شیطانان وایي دا شیطان نه دی ګوره دا خو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته دغلته شیطان ښکاره شوی ما د حج نه مخکې په جمعه کې درته ویلي نو هغوی په 7 کاڼو باندې ویشتی نو هغه طریقه الله په موږ لازمه کړې ده څوک وایي دلته شیطان په دې ورستړي دا غلطه خبره دا هغه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام طریقه ده او زمونږ خلک په هغې کې هم نخرې کوي څوک غټ کاڼې ځان سره یوسي بل ملګري ته وایي ماله ویړي او جوړه که او داسې لکه کرکټ کې چې سړی ویشتل کوي داسې تاویږي او ویشتل کوي هلکه دا خو ګناه ده دا خو عبادت دی ته عبادت پورې ټقالې کې کمبخته یو بوډا بابا مې اوس هم ولیدم جمراتو کې مې ولید دغه ځای نه یې رامنډه کړه او کاڼې ورسره و د کمټه مې کلک کړو مې څه کوې پښتونو وی دا پریمه دا شیطان ولمه دا شیطان ستا پلار هم نشي ویشته خدای ته چې دوستونه سپېړې بدر کې چې یاد به وسات شیطان ولم دا شیطان نه دی تیګه ده هلته بل سړي ته نیولي چې ما ته کیمره نیسه چې دا زه په ټیک ټاک ور واچوم چې د شیطان په داسې مې ته کرکټ کې فوټبال کې دا خو عبادت دی کم بخته رسول الله مبارک فرمایي وی دا شیطانان چې مونږ ورته شیطانان وایو دا کاڼې ویشتل لاقامت ذکر الله دا دې لپاره چې الله درته وایي چې الله ځان ته رامخکې چې الله ستا حکم دی ما ته پکې ظاهر کې هېڅ فایده نه ښکاري خو ستا حکم دی نو زه پوره کوم دا خو عبادت دی نو څوک به تاویږي او کاڼې به ولي څوک به غټ کاڼې ځان سره راوړي په هغې به ولي څوک ځان سره غټه لوټه راوړي په هغې ولي او بل ملګری ځان ته ودرولي ما له شا به تصویر جوړ کړه او ټیک ټاک باندې زه ورکړمه دا ریا دې وکړه عبادت پورې د خنداګانې وکړه ټوکې دې وکړې ته وایې ګنې ما ښه کار وکړ عبادت پورې څوک ټوکې کوي دا خو عبادت دی دا خو د پیغمبر او د الله وینا ده د خدای بنده چې دا ړومبي ولې نو رسول الله مبارک فرمایي لږ ګس طرف ته شو بیت الله ته مخ کو دعا وکړه دعا دې قبلېږي عبادت نه پس دعا قبلېږي دویم چې ولې لږ غاړې ته شه او بیا دعا وکړه دعا دې قبلېږي دریم پسې مه کوه بس پیغمبر وایي مه کوم وایي ډېره ښه ده نو چې کوم شی د عبادتي دا شیطان د سړي ویګرې خارخ پکې پیدا کړي هلته کې هم د عبادت نه وباسي په لوبو ټقالو باندې ورسم کړي دا ګناه د ناروا ده هغه کاڼي چې ولي ته خپله سوچ کوه سخ کالم تقریبا 14 لکه خو 17 لاکه خلک چې 14 لاکه خلک اووه کاڼي ولي څه دی خیال دی څونه ته جوړېږي غر ته جوړېږي ننې ولي سبا بیا ولي په بل ځای بیا ولي غر ته جوړېږي نو زموږ علما وایي چې دا کاڼي غیبېږي دا ما په خپله لیدلي دي پخوا یو برجی و اوس غټ غټ دیوالونه دي یو برجی و د پاسه پې چت نو یو غټه برجی و د ګټو ګټه یو ځای کړې و غټه برجی ته جوړه کړې په سیمټو یو ځای کړې وې غټ پیلر و بس نه دویم چت و نه دریم نه څلورم نه پنځم خلک به ورتل او د هغې نه ګیر چاپېره یو وخور غوندې و زه په خپله ورته ولاړ یم دا کاڼي به پرې برېدل لاندې به پرېوتېدل او مونږ به لیدل چې دا کاڼي څه شو په درېیمه ورځ باندې زه ورغلی یم چې مې ورته کتلي دي ماښام ورغلی یم مختلفو اوقاتو کې همدغه نیمه شکرې کاڼي پرتې
زموږ علماو لیکلي دي چې د چا کاڼی غیب شي حج یې قبول دی او چې د چا غیب نه شو حج یې نه دی قبول لیکن دا چا ته پته لګي چې چا غیب دی او د چا نه دی غیب هم د علما وینا ده د رسول الله مبارک حدیث پکې نشته علما هم پته نه لګي څه دلیل به ونه ویلي لیکن دوه غټې نښې رونو دا دي او اورې اوس دوه نښې څه دي هغه دا چې بیا بیا به حج تړه کېږي یا لاړه یا لا نړه دا نه چې بیا بیا به ځي د چا وس کې به تل وي د چا په وس کې به تل نی یو ځل حج فرض دی هغه په خوله به کېږي چې را داخلو وخت راشي د ده بړه کېږي چې یاره ارمان چې بیا لاړې او چې کله د حج ردي د عرفات او د مزدلفې د ده پړه باندې به خارق لګېدلي یاره ارمان دا دی دقه ورځ باندې زه په عرفات کې وم په دا نن ورځ زه په مزدلفه کې وم یاره ارمان چې بیا تللی نو چې دا بیا بیړه کېږي بیت الله شریف ته نو دی د حج د قبلېدو نښه ده او چې بیړه نه کېږي پوه شه چې دا حج قبول نه دی د دې وجې نه بعضې خلک چې حجو کې راشي او ته دې تپوس وکړې هلکه حج دې وکړه څنګه وایي خدای رېته ساته ډېر ګران کار ما ځا سره پیسې ډب ته وغورځول خدای رېته ساته ډېر ګران کار او ډېر ګران و بس مړه یاره خو ډېر ګران و نو دا خلکو لمړه خورئ او په خپله مو څه ګران کار و هسې زمیندارو نه تپوس کوم چې تاسو په 10 بجې دلته ګوټ کوئ دا ګران کار دی که نه دی ته چې ترېشل کې ګران دی که نه دی ته چې لو کې ګران کار دی که نه دی ته چې د شپې پاسې او په نیمه شپه او بخور کې نو د مزدلفې د شپې نه ګران دی که نه دی څه ګران دی مزدلفه ده په میدان به پرېږدي شپه به پکې وکړي دا ټیک ده چې لږه ګرمي وي لیکن چې د شپې بخور له پاسې او په دا لارو کوڅو کې ګرځې او په دا لختي کې دی چاري دې په اوږه کړي دا ګران دی او که هغه ګران دی عرفات کې خو بیا اے سی درته لګېدلی په مینا کې درته اے سیګان لګېدلی دي ښه ډوډۍ درته بسیاره میلاویږي پروټونه درته میلاویږي ګران کار دی دا دلته چې ګوټ کې دا دلته چې للون کې دا دلته چې پیل کې دا دلته چې لو کې دلته چې ترېشل کې دلته چې دا جوارو ته دا تلی ملی اړی دا سان کار دی ګران کار دی ګران څه ګران کار دی هر کار چې ته کوې نو ګرانوالی پکې شته یو کار همداسې نه چې هغې دا غریبانان دا ګیلکاران چې په دا ګرمې خښتې رالي او دا دیوال باندې ناست دي په دې وخت کې او سار غریبانان پاسې 2-3 بجو پوره سان کار دی دا مزدوران لیبر چې دا باجري خوشتی او دا لنټریان چې دا لنټر کې دا په غټ غټ خانکونه په سر اوچت کړي او لنټر یې چې دا اسان کار دی دا دیګ خوا که چې دا کم دیګماران دیګونه پخوي د اور په غاړې دا اسان کار دی دا تنور کې چې ډوډۍ پخوي دا اسان کار دی زر به راته وایي دا چل دی دا ګران کار دی خدای رېته ساته مې به ته خدای ساتلی په قسمت کې دې لیکل نه دی شوی دا د حج سخت به بالکل نه بیانې ډېر مونږ ولیدل الحمدلله چې راشي حج څنګه و یاره سم داسې قصې به درته وکړي چې ستا پړه کې به شوق پیدا کړي داسې حاجیان به داسې خبرې به راته وکړي د حج چې ستا به شوق پیدا کړي چې خدای پاکه زه به کله تللی نو چې دا کم سړی پې تنګ دی او دا بیا بیړه نه کېږي دا پوه شه چې د حج قبول نه دی هسې پیسې دوړه کړې او چې دا کم سړی یا صفتونه کوي او بیا هم وایي چې که خیر انشاءالله که کال راغی خدای دې طاقت راکړي ځم به او وړې خپی خپا او هغه ورځې راشي او شوق یې پیدا شي دا د دې خبرې نښه ده چې حج قبول دی د خدای په نزد انشاءالله العظیم درېیمه نښه یې څه درنو درېیمه دا ده چې د مخکې نه به عمل ښه شوي څنګه به عمل ښه شوي مخکې به پیو کې 1 ګیلاس وباچول اوس پکې 15 ګیلاس اچئ عمل ښه شو ما یو ملګری راته خبره کوله یو ملګری راته یاد کړ وی دی چې کله هم حجو کې واپس راشي نو وی دی یو شی 1 روپۍ ګران کړي ریټ وخېږئ اجه وکړه که نه عمل یې ځان له ښه کړه هاي هغه ځای نه راغی اجي شو اجي صاحب
په دې خوشحاله چې زه اجي صاحب شوم او که ورته اجي صاحب نه وی خفه کېږي. ایو لال دکاندار نه وي کاته راوباسه چې کاته یې راوویسته دکاندار خوشحاله و چې قرضه مې د قرضه جوړاله خلاصوي. هغه زر در پاڼې واړولې وی کاته راوباسه چې کاته یې راوویسته وی دې سره زما د نوم سره اجي ولیکه. وی پیسو سره به ګورو خو دې سره اجي ولیکه. نن نه پس ما ته پلان کې جي وی ایو سړي ته چا چې حج نه راغی نو خپل زوړ نوم یې ورته واغی. نوم یې داسې ډېر ښه نو خپل زوړ نوم یې ورته واغېسته. یاره بس وی بان دله وی حج وکړه مونږ وی دا نوم به بدل شي نو د دله نوم بدل نه شو هماغه زوړ پاتې شو. جي صاحب چې مونځ کوي دته نمازي صاحب بیا وایه منځي صاحب. چې روجي نیسي هغه ته روجهدار صاحب وایه. بس په دې نوم خلک خوشحالېږي. ما ته جي صاحب ونه وی ما ته په نوم واغېسته. هلکه ښه خبره ده که څوک چاته جي صاحب وایي څه بده خبره نه مونږ هم وایو ځان کې جي صاحب په خیر راغلی خوشحاله به چې د حج کړی خو ته به نه وایې خلکو ته چې ما ته حجي وایه. که تا ته حجي ونه وایي نو ته دا مطالبه مه کوه چې ما ته د حجي ولې ونه وی. تاسو وایې ورته حاجي صاحب ورته وایه. حاجي صاحب څنګه ښه خبره ده خوشحاله به شي حجي کړی دی فرشتې به پې امین ووایي. حاجي صاحب حج دې کړی حاجي صاحب دا فرشتې به امین پې ووایي. حج به خدای قبول کړي دی به خوشحاله شي. ښه خبره ده که چاته دې وایي خو دا نه چې ګنې هغه خلکو ته وایي چې اوس ما ته حاجي صاحب وایه او که حاجي دې ورته ونه وایي نو خفه کېږي. نو شته پکې دا قصې. هغه یو سړی ړوند و په سترګو بشیر جان نو چا وله سوک ورکه سوک نو بشیر جان ورته وایي ما جي مړ دې کړم. هغه ورته ویل لکه تا خو زه څنګه ولیدم لرې خو دی نه یم زه دې څنګه وپېژندم چې دا جي یم. وایي دا سوک دی دا جیانو دی دا دونه خطرناک سوک بغیر دا جي نه بل څوک نو بل بشیر جانه داسې ده که نو باید سړی چې حج ته لاړ شي بس دی ویل چې د ګناه نه پاک شوم داسې پاک راله که مامور نه پاک پیدا چې پاک رالم راشه بیا پې شروع وکړه نو بل حج به وکړم نو بیا به 0 میټر راځم 0 میټر. الله اکبر عمل به ښه کې. ډېر خلک حج ته نیتلی او رومال یې والي برګ رومال یې والي کراچۍ ته تللی اکثر راشي او خلک ورته حاجي صاحب وایي. حج یې نه دی کړی خلک وایي حاجي صاحب و حاجي صاحب و حاجي صاحب هغه هم خوشحالي دا نه وایي چاته چې ورور ما خو حج نه دی کړی برګ رومال یو سړی حج یې نه کړی خلکو به ورته حاجي وي چې ته کراچۍ ته به تللی واپس راغلی. د دوو کسانو یو بل سره جګړه شوه. یو وایي چې لاول به قرباني کې بیا به شیطان ولو ابل وی نه لاول به شیطان ولي بیا به دم شکر کې دم شکر ورته وایي قرباني. اوس دا سړی پرې راغی دی غریب خو حج نه کړی خو برګ رومال یې په سر نه تو کړی خلک ورته حاجي صاحب وایي. ورېږه هغه د حاجي صاحب راغی د هغه نه تپوس کوو چې هغه راغی وي حاجي صاحب وایي د اختر په دې ورځ به لاول شیطان مخکې ولیکو قرباني به مخکې کې. اوس هغه غریب ته څه پته لګي هغه دا سټ داسې وګرو یاره وایي ما سره دا هغه خبرې مه کوې بیا ماله جړا راځي ما سره هغه خبرې مه کوې بیا ماله جړا راځي. هوښیارو یو سړي ته چا وایي چې ته کراچۍ ته تللی واپس راغی وی څنګه چل دی وی حجر اسود دې ښکل کو که نه حجر اسود را غاړه وته ما ته م را تر غاړه وه زم ور تر غاړه وته نو د چای ډوډۍ ستې م راته وکړه. هغه وایي ګنې حجر اسود څوک سړی دی. های های زما وروڼو د اختر په 8مه ورځ باندې حاجیان مینا ته لاړ شي په 9مه ورځ عرفات ته لاړ شي. عرفه فرض ده وره ښه زه راته د یو وجي خبره خپله کوم ما سره یې خبرې شوې مړ دی خدای دې وبخي ځان ته به یې سوې چې خبرې به یې کولې والله مولا ورسره خبرې هم نه شوې کولی. ډېر ملګري پېژنې خو نوم یې نه علم خدای دې وبخي وفات
حج نه راغی زه وله لاړم مبارکۍ له عرفات فرض دی چې عرفات ته لا نړې د عرفې پر ورځ حج ونه شو ما ورته ویل جي صاحب څنګه چل دی حج وشو په خیر ډېر ښه هر څه مې ښه برابر وکړل ما عرفات کې ګرمي یخني څه پوزیشن و خلک عرفات کې ما څه کول خلک لاړل مینا ته عرفات ته بیت الله خالی شو مې راځه طوافونه کوم دومره طوافونه مې وکړل په هغه دغه دوه درې ورځې کې او خلک قمقله لکه سارا کې څه کوې بیت الله له راغلی که سارا له راغلی مې ولید ته مزدلفې ته لا نړې نه عرفات ته لا نړې نه مخکې تلي وم حج نه مخکې لاړم ښه طوافونه مې وکړل بیت الله خالي ای حج دې ونه شو حاجي صاحب بلکل دې حج نه دی شو ولې ونه شو مې په دغه ورځ به عرفې ته دی عرفات ته به ځې او چې لا نړې د نور د زوال نه پس 12 ساړه 12 خوشه نه پس تر د نور پریوتو پورې فرض دی فرض حج دی ونه شو ما ته وی مولوي صاحب زه مخکې تللی وم عرفات ته خلک بیت الله له ځي که عرفات له ځي تو دا هغه خپل سوچ فخر یې کوه فخر عبادت هغه دی چې ما ته رسول الله مبارک ووایي او هغسې وکړم ما ته وایي د ماښام درې کوه او زه درې کوم اوس که یو سړی وي نه یاره درې ولې کوم دا خو لنډۍ مونځ شو څلور کوم چې الله خوشحاله شي نو ته وایي مونځ یې وشو که نه ونه شو د پیغمبر وینا د سار 2 رکعته دي بس 2 کوه ته وایې نه یار ټوله شپه مې خوب کړی دی ښه دمې یم د 2 په ځای له 4 نیت تړم او 4 کوم نو مونځ دې وشو که هسې خپل سوچ وکړو خپل سوچ دی وکړو مونځ خو دې ونه کړو عبادت هغې ته وایي چې رسول الله مبارک درته کومه لار ښولې په هغه لار لاړ شي د حضور پاک په طریقه لاړ شي هغې ته عبادت ویلې کېږي چې د پیغمبر د طریقې نه هټ کر دی او کار وکړه او د ثواب په نیت کې بدعت ورته وایي ګمراهي ده نو چلم زده کول پکار دي که نه یا سورا بجي صاحب د خدای پاک وبخښي هغه وی بابا را سره روانو پښتون ما طواف کوم وی په مې لاس کې خو داسې راپېده وی ما ته وی حاجي صاحب پښتون مې او دا خلک به کله ودرېږي زه خو مړ شوم دا خلک به کله ودرېږي زه خو چې راغلی یم تاویږم والله که څوک ودرېږي دا به کله ودرېږي مې چې بابا څو چکرې دی والې وی چکرې روان یم دې خلکو کې چې اوس به دا ډله ودرېږي اوس به ودرېږي اوس به ودرېږي څوک نه ودرېږي مې ودرېږه د خدای بنده چې اووه چکرې دی والې په خپله ودرېږه وځه ته نه ګورې دې خلکو ته ووایې نو دې غاړه کې وځي وی ښځه خو چې راغلې ما خپې مې ماته شوې تاویږم چې دا خلک به اوس ودرېږي اوس به ودرېږي څوک هم نه ودرېږي چل نه څو غریبانان نه خبر پته نه لګي غریبانانو صفا ته به وخېږي هلته به استلام کوي صفا کې استلام د سره نشته هلته دعا ده او دعا قبلیږي د دعا د قبلېدو ځای دی او خلک هلته کې ملاسونه پورته کوي او استلام کوي دا زمونږ د خلکو ناپوهتیا ده زه اکثر د خلکو ته یم چې د خدای بندګانو چې د 100,000 روپو کاروبار شروع کې نو 20 خلکو سره پکې مشورې کې دا لکه زه سب شروع کوم یو 100,000 روپۍ دي را سره یاره بس یو ګاډی ځان له پیدا کوم 400 کې چې دا یو ځای کې ودرېږم سبزي یا میوه خرڅوم یاره کومه سبزي به کم ځای میلاویږي په قیمت به کم ځای میلاویږي یاره دا به سنګ خرڅوم یاره کاڼي کم ځای والم یاره تله سنګئ یاره دا څونه د 100,000 روپو کاروبار کې د 20 نه تپوس کې او دلته کې 15 لکه روپۍ لګې ملا د سره په جومات کې ناستې ورنږدې کېږي نه چې چلته زده کې مفت درته ښیي خیراتي یې درته ښیي بل حاجي صاحب دی په محله کې در سره ناست دی هغه ته نه وایي چې ما ته طواف چل وښایه ما ته د عمرې چل وښایه هر سړی وایي خو چې چا څه کول زه به همغسې کوم ابله مو چې چا څه کول زه به همغسې کوم ابله مو چې چا څه کول زه به همغسې کوم بادشاه اعلان کړی یو حوض یې جوړ کړ وی هر یو سړی یو منګې پی به راوړی دی حوض کې باچه هر یو سړی به یو منګې راوړی دا زما اډر دی ګډو چیلو د خو مې هر څه پی چې وي هر چا پړه کې سوچ کړی دی چې راشه خلک به پیر وړي زه به اوبه یوسم ور وابچم د ما د منګي اوبو به کې څه پته دی شپه ده
ابل هم دا سوچ کړی چې دا ټوله دنیا پیر وړي زما د منګي اوبو پته د اوبو به اوسم پکې به ورواړم شپه د پته نه لګي خو چې سار باچا راغی حوض د اوبو ډکو ټوټې پیم پکې نو هر چا دا سوچ کړی چې بل راوړي که نه زه به اوبه اوسم دقه رنګې هر سړی دا سوچ کوي چې د بل څه کول نه زه به هغسې کوم داسې مه کوه چل زده که د حج طریقه زده که او بیا چې راشي عمل ټیک کا یو فوډ انسپیکټر و په لاره باندې تېرېده یو دوکاندار له ورغې د هغه تلې کته پخوا خو به هغه ډنډۍ والا تلې وې هغه تله چې راوچته کړه تله نه وې دا پارسنګ پکې دغه پکې نشته شیدونه میدونه چې پکې اچوي یو خوا شی درون ښیي بل خوا سپک ښیي دوکاندار ته ویې لکه دا یې څه چل کړی دی ما خدای نوې تله ده وګوره ورته نه مې ورته یو خوا څه ډیبری میبری یې ځان ده کړی ده او نه بل خوا صفا لرګی دی او دغه درې پړي دی او دغه دی نه دا څه چل دی کړی وایي ما خو څه چل نه دی کړی دغه ستاسو مخکې یو اجي صاحب په لاره روان برګ رومالې والے هغه راغی انسپکټر صاحب وایي ولې څه په څه باسئ وایي دې تلې ته حیران یم یو خوا شي درون بل خوا سپکه په دې یو یادي په دې بلې خرڅئ او تلې ته چې ګورم نو تله برابر ده پکې څه شی مې نه دی اچولی چې یو خوا یې درون کړي وایي زه به راته ووایم که نه انسپکټر صاحب وایي څه وایي دا تله چې ده که نه یو طرف ته دا ډنډه یو سوتر اوږده ده او بل خوا یې ډنډه یو سوتر کمه ده یو خوا درون شي ښیي بل خوا کم حاجي صاحب تا ته څه پته لګي وایي مونږ هم ټول عمر دا لوبې کړې دي هی دا به نه کوه حج به نه بدنامه مولا که یو کار غلط وکړي رښتیا ووایي خلک ورته څه وایي ته لا مولی او دا کار کې اگر چې دا پیغور به چاله نه ورکوې دا ګناه ده ته لا شیخ یې او ته دا کار کې یو شیخ و یو ماشوم په سیکل سورو ماشوم ته ولګېده او ماشوم ورته ته لا شیخ یې او زه یې په سیکل ووالم نو هغه ورته ویل ما بریکونه څه په ګیره کې خو نه دي چې ته ماته ویې ته لا شیخ دا پیغور به نه ورکوې نه ورکوه چې ته لا مولی ته لا جي ته لا تبلیغي ته لا شیخې دا به نه ورکوې دا پیغور خو نه مولا نه دي په کار چې هغه کار وکړي چې مولی بدنامه کړي شیخ له نه دي په کار چې هغه کار وکړي چې شیخي بدنامه کړي اجي له نه دي په کار هغه کار چې هغه کار وکړي چې اج بدنام کړي بیا له خلک پیغور ورکوي نو عمل به د مخکې نه ښه کوي پوه شه که د عمل د مخکې نه ښو دینداری د مخکې نه ښه وه نیکۍ د مخکې نه ښه وې مونځ یې د مخکې نه ښو صدقې زکات یې د مخکې نه ښو پوه شه چې د حج قبول دی او که نه راغې او د مخکې نه عمل نورم خراب و چاړې نورم تیره کړې وه دوکه نورم کوي کنزل غیبت د مخکې نه نورم کوي مونځ هم نه کوي نو پوه شه چې د عمل د حج خدای ته قبول نه دی حج ډېر عظیم عبادت دی رونو خدای پاک دی زمونږ او ستاسو بار بار نصیب کی یو ځل نه بار بار دی خدای نصیب کی دا د انسان په خپل سوچ او فکر کې هم ده خدا د الله فضل دی پیسه الله ورکړي بیا لکې ورته خدای واچوي چې راشه دا پیسه حج د داخله وکړه چې حج پې وکړي عمرې له لاړ چې عمره وکړي دا الله ورته په دې زړه کې ور واچي دا د خدای فضل د دغه کې پخوا یو سړی اوس مړ دی په تبلیغي مرکز کې به اکثر د جمعې په شپه چولې خرڅول مونګړي مارو ډېر ښه سړی دی یو مانځو او ډېرې زیاتې چولې ده اوچې چولې به هغه خرڅولې اوچې او ډېرې زیاتې به یې خلکو له ورکول سورا بجي صاحب دی خدای پاک وبخي ما ته وایي ما ته ویره یو کار مې وکړو سړی رانه خفه شو وی هغه پلان کې نه هغه مرکز کې چې چولې خرڅې وی په طواف کې مې ولیده نو ما ورته ویل که تا هغه فلان کې ګونګړي مار خو نه لکه ما وله د ګونګړو پیغور نه دی ورکړی ما ته هسې تپوس وکړو چې مرکز کې به چولې دې خرڅولې ګونګړي دې خرڅول نو تا هغه ګونګړي مار خو نه وی په هغه بده ولګېد دا هغه دا خیر و چې ګنې ما له پیغور راکړ وی ما ته وایي چې حاجي صاحب زه ګونګړی مار یم خو زما خدای ګونګړی مار نه دی
زه غریب یم زما خدای غنی دی او یقین په خدای کو اوس سخت کا الله تا یو سړی په مینا کې غریب سړی غریب ما سره ناستو هلکه وایي زه دې وپېژندم ما ومې پېژندې حج لرالی وایي زما نیکان دي هغې م داخله کړې وه مال یې هم کړې وه چې مونږ سره به ځې نو څه کال که ستاسو خیال وي 15 زره حاجیان کم شو حکومت والا هغه منظوري ورنه کړه وایي عجیبه دا وه چې زما کار وشو د هغوی ونه شو وایي ما ورته وایي چې داسې وکړې زما کار وشو بس خیر تاسو یو کس زما په دې سیټ باندې لاړ شي او بس زه خو تاسو ځان سره بوتلم وایي چې نه بس چې خدای او ستا بوځي نو ولې پاتې کوو مونږ دې ولې پاتې حج لاله الله کار دی دا د الله د طرف نه یو پیرزونه خدا دا چې ستا د زړه مینه غواړي ګورې ته په دې مکلف یې چې ته به پیسې داخلې کمالدارې او که ته پیسې د سره شته او نه داخلې او یاره زما بس که خدای به مې بوځي بومه مې دی نو خدای پاک څوک د مټه نه نیسي چې جومات ته راولي لمونځ پې وکړي خدای پاک څوک د مټه نه نیسي چې پېشمنې ولا په خوله کې ورکړي او جماعت یې ولا بیا په خوله کې ورکړي الله تعالی پیسه درکړه دا د خدای کار الله در باندې حج فرض کړه دا د خدای کار اوس به ته خپل سبب اختیارې لاړ شه او داخله وکړه نو بیا دې بوتلل د خدای کار دی روغ صحت در کول د الله کار دی د طواف او د عمرې طاقت در په وجود کې پیدا کول او د مزدلفه او د مینا د بوتلو طاقت پیدا کول دا د الله کار دی نو الله هم ټول بوزه په زړه کې د خدای نه غواړئ ښه د خدای نه غواړئ د حج او عمره که ته وایې زه خو غریب یم الله غریب نه دی که ته وایې زه فقیر یم خدای فقیر نه دی که ته ما سره مال نشته الله سره شته او داسې غریبانان درته وښیم په خدای ډېره جزانان غریبانان چې حج پسې غریبانان داسې وو چې عرض یې چې ما دا وکړه چې ما خدای حج مال خدای بوتلل عمرو له خدای بوتلل حجونو له خدای بوتلل کابل استاد خدای پاک دی وبخي د مشدي ته پته را ټولې پیژنې زموږ د باباجي مرید مو په دې اتمانزو کې پاتې کېدل اول دلته بیا د اتمانزو کې او پیاده به د جمعې په ورځ باندې راته بیا زموږ باباجي له به راغی بیا باجي آباد ته خو چې کله به مولوي صاحب سره زموږ کېناسته هغه ته وي هغه به ورته کابل استاد زه لاړ شه ناوخته دی وی دوا راته سمه نه کې نو وبه یې خاندل نور به څه نه وي وی دوا راته سمه نه کې یو ځل مې دې تپوس وکړو مې ته هغه ته دوا نه یادی چې دا دوا راته وکړه او دوا راته سمه نه کې ته څه دوا غواړ وی هغه ته پته ده وایي ډېر ښه سړی و نیک سړی ډېر نیک سړی حقیقت درته وایم چې نیک سړی مې ما ته مې ووایه که نه چې څه دوا را چې دی ورته ور یاده کړمه وی رښتیا وی ور یادی ورته مې او وی د حج د 15 روپۍ به ورسره نه وي 15 روپۍ لس خو پرېږده شل خو پرېږده 15 روپۍ به ورسره جیب به خالي و یو سړی په خدای او چاته یې ویلي هم نه دي چې ما حج له ولېږه یو سړی په خدای مهربانه که هغه راغی او ورته وی کابل استاد حج لري بوزم باید حج یې وکړو الله مهربانه ذات دې زما د خدای نه غواړئ حج ډېر ښکلی عبادت او چې په چا فرض وي نو کوتاهي مه کوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په چا حج فرض دی او د حج اونکو الله وی زما په اس پروا نشته که دې د قیامت پر د یهودیانو په سب کې پاسې او که د عیسایانو په سب کې پاسې یو غاړه به اخلاص شي د خدای په نزد درمه پیسه در سره ده نو بچو ته پرېږدې نوسو ته پرېږدې په خدای که دا بچي دي په قبر کې پکار شي یا دا په آخرت کې پکار شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې چې په مکه کې و تقریبا هر کال خپل حج کړی معلوم نه په کتابونو کې خو د حج په سیزن کې به خلکو له دعوت ورکاو 3 کال د مدینې خلکو له دعوت ورکړی او چې بیا کله مدینې ته لاړ نو بیا خو راتلی نه شو بیا خو د مکې خلکو سره دشمني وه
په اتم کال باندې مکه فتح شوه نو په نهمې حضرت ابوبکر راولېږه په خپله نور راغلی د څه مقاصدو د وجې نه نو په لسم بیا رسول الله مبارک راغی او حج وکړو او ځان سره ډېر زیات صحابه کرام راوستي هغوی مو ورسره حج وکړو الله یې ټولو ملګرو د حج توفیق ورکړي مونږ خو د الله نه ځان له غواړو تاسو له غواړو ما خو درته زما وروڼو ګورې په عرفات کې او په مینا او په مزدلفه کې دله دعاګانې غوښتې الله یې درته قبول کړي خپلو شاګردانو له مقتدیانو له تاسو له مې دعاګانې غوښتي خدای پاک دې ته ټولې قبولې کړي او دا مونږ سره چې کوم ملګري مونږ تلي نو خدای زمونږ د اخواریم په خپل دربار کې قبولې منظورې کړي دا یو قیمتي خبره دعا وکړئ چې الله تعالی زمونږ نه راضي شي یا الله زمونږ د ټولو ملګرو خدایا چې څومره تلي دي څوک راغلی دی او څوک نه دی راغلی الله د ټولو د بیت الله شریف حجونه الله قبول او منظور وګرځي خدای که څوک تلي دی او که څوک نه دی تللی نو خدای بار بار بیت الله شریف له بوتلی خدای که مونږ کمزور یو ته کمزور نه که مونږ بې ماله یو الله ته بې ماله نه که مونږ غریبانان یو خدای ته غریب نه خدای زمونږ په زړونو کې د بیت الله او د حج مینه واچي او خدای بیت الله له بوتلی